د المائده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. یو سل شل مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیغمبره څه چې ستاسو د رب له لوري پر تا نازل کړی شوی دی هغه خلکو ته ورسوه. که داسې دی ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دی ادا نه کړ. الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی. باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فصراحة سرواية اي اهل كتابو تاسي هیڅکله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نکړي چې ستاسو د رب له لوري نازل کړای شوی دي. دا فرمان و چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغونه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي. او د کافرانو په حال باندې څه افسوس مکوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان وی که يهودي صابي وی او که عیسائی څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دی شکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مونږ له بني اسرائیل څخه کلکه وعده اخیسته او هغه ته مو ډیر پیغمبران لیږلي. خو هر کله چې کوم پیغمبر هغه ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړای دی نو چاته د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او لزان سره دا انګیرل د چې څه فتنه راولاړ نشي دې عمل وړاندې کانو شول بیا الله هغه ته بخنه وکړه. خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات وړاندې کاڼه شول. الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی.
په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځای دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې ویل الله په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې له یو خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي؟ الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم علیه السلام له پیغمبر نه پرته نور څه نو له هغه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یو رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي. بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته وایه آیا تاسو له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې؟ په داسې حال کې چې د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی خو یوازې الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأي أهل كتابو په خپل دین کې افراط مکوي او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوي چې له تاسو نه مخکې په خپل هم گمراه شول او ډیر نور هم بي لارې کړل او له سواء السبيل یعنی سم لارې نه واوښتل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لبني اسرائیل څخه چې کوم خلکو د کفر لار غوړه کړه پر هغوی باندې د داوود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت ویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیری کولو یې لاس پورې کړی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښیو. ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشنی عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله
وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. که پر اختیار سره دا خلق د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوی وو، نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلق د خدای له اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبه د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت يهوديان او مشرکان عمومي، او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک عمومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارایو، دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران مندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. د المائده مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم شان 5مه سوره ده. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 83 آیت څخه اوري. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی، نو څه به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره مونږ ایمان راوړ، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړنلارې غوره کوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ. تیری کوونکي د الله ډیر بد ایسي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړی ده هغه خورئ څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم
أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسې چې کومې بابیزا او غیر ارادي لوړې کوي یعنی قسمونه خوري پر هغو مو الله نه نیسي او کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسې له پوهې او ادراک سره کوي پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې وسو نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي. دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ. په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي په کار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے مؤمنان دا شراب قمار دا درشلې یعنی نسبشوی تیگه د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولی او شیطانی کارونه دي. له هغونه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسې ته به برای در په برخه شي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شراب او خمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي. نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. د الله او د هغه د پیغمبر خبرو شاکړه و پوهیږي چې نه او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شي. خو که تاسې حکم ته شاکړه و پوهیږي چې زمون پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به وننیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي. بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي. الله نیک عمله خلق خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنان الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي. نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن مثل ما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره
عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنانو، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ، او کله تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل، نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي، نو د همغه انډول یو څار کوي چې د هغه فیصله له تاسې نه 2 تنه عادلان وکړي، او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ، یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ، تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي. مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي، خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ، نو له هغه نه به الله غچ واخلي. الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ستاسې لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول. هر چیرته چې تاسې تمیږئ یعنی اوسیږئ، هملته هم خوراک درته روا دی، او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توښه هم کولی شي. البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسې راغونډ کړی شوي ورحاضرېږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې، او حرامه میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسې دا قرباني پرې نښه کوئ، تر څو چې تاسې ته څرګنده شي چې الله د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. خبردار اوسئ، الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی، نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي. که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي، نو ای هوښیارانو، د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ای مؤمنان، د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي، خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخلي دي، هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. له تاسې نه مخکې یوې ډلې هم دا ډول پوښتنې کړې وي، بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شول. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة
ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه د بهيري پر نامکم حیوان ټاکلی نه د صاحبې نه د وسیلې او نه حام چې بوتانو ته مخصوص کړی شي. خدا کافران پر الله باندې د دروغ او افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. او کله چې هغه ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي، نو هغوی په جواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مؤمنان د ځان فکر وکړئ، د بل چا بېلاریتوب تاسو ته زیان نشي رسولای که تاسو په خپل پر سمه لار یاست. د الله لوري ته تاسو ټول ورګرځیدل دي، بیا به هغه تاسو ته دروخی چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مؤمنان، کله چې له تاسو نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسو نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسو د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي، نو له لمانځنه وروسته د دواړه شاهدان په جماعت کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودی وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغه دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دي دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي او هغوی د په خدای قسم وخوري ودی وایي چې زمون شاهدی د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او مون په خپل شاهدۍ کې څه زیاته نه دی کړی. که مون داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي،
یا بل لکتر لګه لدی خبري ویریږي چې د حقوق قسمونو ورسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي لا الله نو ویریږي او د هغه حکم واوري الله نافرمانی کوونکی له خپل لارښودنې څخه دی برخې کوي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسو ته څه جواب درکړ شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو همدا څه په ټولو پټو حقایقو پوهیږي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بل هغه وخت در پزړه کړه چې کله الله فرمایي چې اې د مریم زوی عیسی زما هغه نعمت در یاد کړ چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړیو ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زنګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په آخر عمر ته پر رسیدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکای کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مورزادي رانده او پیس ناروغان زما په امر رغول تا مړي زما په امر راویستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل بیا چې کله ته بني اسرائیل ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې مونږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې مونږ مسلمانان یو إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریانو وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستار رب پر مونږ باندې له اسمانو د خوړو یو دسترخوان را کوزولی شي نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين هغوی وویل مونږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګنده شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين له وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایا زمونږ ربه
پر مونږ باندې له اسمانه یو دسترخوان راکوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لوري یوه نښانه وي او مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جواب ورکړ زه پر تاسو باندې د هغه راکوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسو نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړی. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نو چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې. ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندګي وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی وم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې وم. کله چې تا زه بیرته در وغوښتم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بخښنه ورته وکړې نو ته بر لاس او د حکمت خاوند. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هل تبع الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. د ځمکې اسمانونو او ټول موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی.